بسم الله الرحمن الرحیم ټاپک ته ګیسټرولیشن کلاسیک ډیر بیولوژي دا او چپټر نمبر 21 نه راځي چې دا ټاپک ته وکړو ګیسټرولیشن چونګې دلته کې د لایټ مسله ده د هغې د وجې نه د دې نوټ بک نه چې دی ټاپک تاسو ته کاپي کومه خو تاسو واورېدو نو د دې نه به هم تاسو چې دی پوه شئ که لایټ مسله شي بیا به د بورډ نه چې دی تاسو ته کوم ښه نو ګیسټرولیشن ټاپک چې موږ شروع کوو د دې مطلب دا دی چې کوم ایمبریو چې دی د هغې چې کله ډیولپمنټ کېږي کله چې بلیسټولیشن وشي او د هغې نه بعد ایمبریو چې دی هغه ډیولپ کېږي نو د ایمبریو ډیولپمنټ پورې یعنی ایمبریو ډیولپمنټ چې کله کېږي دې دوران کې چې کوم پروسس کېږي په هغې باندې چې دی ځان پوه کړئ لږ دې خوا کوي ګیسټرولیشن کې موږ ویلو چې دا قسمه سټرکچر چې دی هغه زموږ سره جوړېږي کمې ته چې موږ بلاستوسیسټ وایو او یو ته موږ چې دی بلیسټوله چې دی هغه ته موږ وایو چې دا سټرکچر په میملز کې او په انیملز کې چې دی هغه جوړېږي اوس په دې کې څه خبره موږ کړو په دې کې موږ دا خبره کړو چې کومه بلاستوله چې زموږ سره کومه ده چې په هغې کې زموږ سره آوټر سیل ماس چې دی هغه به هر طرف ته چې دی موجود وي د هغې نه علاوه په دې بلاستوله کې دلته کې زموږ سره کیویټي او د کیویټي نه علاوه دا کوم سیلونه چې یو طرف ته ځان راغونډ کړی دې ته موږ انر سیل ماس وایو نو کوم انر سیل ماس چې دی نو دا زموږ سره ایمبریوبلاست جوړوي ایمبریوبلاست مطلب څه دی چې دا ایمبریو جوړوي خو چې کوم آوټر سیل ماس دی د آوټر سیل ماس نه څه جوړېږي ټروپوبلاست او ټروپوبلاست څه جوړوي پلیسنټا فارمیشن پلیسنټا موږ دې د وایو د پریګننسي په دوران کې د مور او د ماشوم په منځ کې چې کوم کنیکشن وي هغه د چا د وجې هغه د پلیسنټا د وجې د دې پلیسنټا د وجې د مور نه چې کوم نیوټرنټس وي هغه ماشوم ته چې دی پاس کېږي ټیک شو لکه دا سټرکچر زموږ سره جوړ شي په دې کې آوټر سیل ماس وي چې د هغې نه پلیسنټا جوړ شي بیا به کې زموږ سره کیویټي او د کیویټي نه علاوه زموږ سره دا سیلونه چې دا سیلونه زموږ سره یي نو دې ته موږ انر سیل ماس وایو او دا زموږ سره څه جوړوي دا ایمبریو چې دی هغه جوړوي و چې کله زموږ سره ډیولپمنټ کله سټارټ کېږي نو په دې باندې چې دی ځان پوه کوي دا زموږ سره فیمیل ریپروډکټیو سیسټم دی چې زموږ سره یو ایګ چې دی هغه ریلیز شي ټیک شو د یو ایګ زموږ سره ریلیز شي هغه د پیلوپین ټیوب ته چې دی ننوځي د دې نه چې دی سپم راشي په دې پیلوپین ټیوب کې دلته د ایګ سره چې دی شامل شي چې کله فرټیلایزیشن وشي نو دا ایمبریو چې دی یو ته موږ زایګوټ وایو نو دا زموږ سره راشي او کوم یوټیرس کومه بچیدانې چې د هغې چې کوم دننی والی کومې ته چې موږ انډومیټریم وایو نو په هغه ځای کې ځان څه کړي ځان امپلانټ کړي په دغه ځای کې ځان چې دی ځان ایډجسټ کړي یا چې دی ځان په دغه ځای کې ځان ځای کړي نو د دې نه بعد د دې ایمبریو ډیولپمنټ چې دی هغه کېږي نو اوس چې کله د ایمبریو ډیولپمنټ کېږي نو څه کوي انر سیل ماس ما تاسو ته ووایي د دې پسې ورپسې زموږ سره دا سټرکچر جوړېږي اوس څه کوي په دې باندې چې دی ځان پوه کړئ د دې سټرکچر نه دا جوړېږي اوس څه کوي دا کومه کیویټي چې ده نو دا کیویټي زموږ سره ډیوایډ شي دوو حصو ته یو له پاسنۍ کیویټي جوړ شي یو زموږ سره لاندنۍ کیویټي جوړ شي دا کوم انر سیل ماس چې دی نو انر سیل ماس نه به چې دی درې لیرز چې دی هغه جوړېږي نو چې کله درې لیرز جوړ شي نو هغې ته موږ ګیسټرولیشن چې دی هغه ته وایو نو چې کله دې نه دا سټرکچر جوړېږي نو زموږ سره دوه کیویټیز جوړ شو او دا کوم انر سیل ماس چې دی نو د دې نه به درې لیر جوړېږي خو فی الحال د دې نه دوه لیر چې دی هغه جوړېږي دې له پاسني لیر ته دې ته څه کوي دې ته موږ اپیبلاست وایو او دا کوم لاندنی کوم لیر چې دی دې ته موږ هایپوبلاست وایو اوس له پاسنۍ کومه کیویټي چې ده دې ته موږ امنیاټک کیویټي وایو او لاندنۍ کومه کیویټي چې ده نو دې ته موږ وایو یاک سیک ښه اوس په دې کې دا خبره ده دا کوم سټرکچر چې زموږ سره دی په کوم کې چې دا دوه لیر جوړ شوي دي یو اپیبلاست او یو هایپوبلاست که دا مونږ داسې راپاسترکو دا مونږ داسې راپاسترکو نو د دې به زموږ سره دوه سرونه یو به له پاسنۍ سر یو به لاندنی له پاسنۍ کوم سر چې دی نو هغې ته مونږ کرینیل اینډ وایو کرینیل اینډ څه کار کوي چې دا به د دې بیبي کوم خوله چې ده هغه جوړوي او یو اینډ زموږ سره دی کارډل اینډ دا کارډل اینډ به زموږ سره څه جوړوي دا کارډل اینډ دا کار کوي چې دا به د ماشوم اینس چې دی هغه جوړوي ټیک شو اوس به دې سټرکچر ته راشو په دې سټرکچر کې موږ ووایو چې زموږ سره به درې ممبرین چې دی هغه جوړېږي اوس دا ممبرین دا سټرکچر چې موږ ګورو نو دغې ایمبریو ته موږ د له پاسې نه ګورو که دا سټرکچر موږ راوالو دا موږ په 3D ته کنورټ کړو نو دا به زموږ سره چې دی داسې ښکاري څنګه به ښکاري څه کوي په دې کې به یو لیر زموږ سره دی دا دلته راغلی دی یعنې یو لیر به زموږ سره چې دی هغه دی اوس په دې منځ کې داسې ډنډه چې تاسو ته ښکاري دا چې شی دی په دې ځان پوه کړئ څه کوي دا موږ ووایي چې دلته کې زموږ سره یو اپیبلاست لیر دی یو هایپوبلاست دی دا چې کله موږ 3D شکل باندې موږ ګورو دا موږ ته داسې ښکاري د دې ځینې والا دا داسې راغلی د اپیبلاست دی او دا چې شی دی دا هایپوبلاست دی په دې منځ کې زموږ سره دا سیلونه له پاسه ختلي
دا کم ډنډه شکل چې زموږ سره کم یو دی نو دې ته موږ پریمیټیو سټریک وایو او دا له پاسه دا غوټۍ شان دي چې موږ د ښکاري نو دې ته موږ وایو پریمیټیو نوډ. دا د چا نه جوړیږي؟ دا د دې سټرکچر نه چې دی جوړیږي. صحیح کوئ. اوس په دې کې څه چل وشي؟ په دې کې دا چل وشي چې دا کم پریمیټیو سټریک چې دی په دې کې دا سیلونه چې دی داسې ختلي نو دا سیلونه داسې لاندې راتاو شي لاندې طرف ته چې دی مومنټ وکړي. چې کله لاندې طرف ته مومنټ وکړي نو په دې کې زموږ سره دوه لیر دي نو په دې کې یو درېمې لیر چې دی هغه راننباسي. نو صحیح کوئ. په دې کې دا کم لیر چې دی ته موږ اکټوډرم وایو. په دې کې دې ډنډې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پریمیټیو سټریک وایو او په دې کې ته موږ پریمیټیو ګرو چې دی هغه به ورته وایو. ٹھیک شو. دا کوم غوټۍ چې دا دې ته موږ پریمیټیو نوډ وي خو دې کې به موږ پریمیټیو پیټ چې دی هغه به ورته وایو. په پی باندې پریمیټیو او پی آی ټي څه به ورته وایو؟ پریمیټیو پیټ چې دی هغه به ورته وایو. اوس یې کوئ. دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره چې دی اکټوډرم شو. اوس په دې منځ کې چې دا کم لیر زموږ سره راغی اوس د دې نه ما تاسو ته وویل چې دلته کې سیلونه راتاویږي د دې نه د سیلونو چې دی لاندې راشي دا دلته کې چې کم لیر یا به زموږ سره ریپلیس کی نوې لیر چې دی هغه به پکې راننباسي. نو دا کم منځنی کم لیر چې پکې زموږ سره جوړ شي نو دې ته به موږ ووایو میزوډرم. څه ورته وایو؟ میزوډرم. نو اوس په دې کې دا زموږ سره درېمې لیر چې دی هغه راغی. لاندې کم لیر چې دی هغه زموږ سره څه دی؟ هغه انډوډرم دی. نو اوس یې کوئ. په دې پسې ورپسې زموږ سره دا سټرکچر چې دی جوړیږي. صحیح کوئ. اوس دا زموږ سره اکټوډرم دی دا میزوډرم دی دا چې دی زموږ سره انډوډرم شو خو په دې منځ کې زموږ سره څه شی دی؟ دا نوټوکارډ دی. دا څه شی دی؟ دا نوټوکارډ دی. دا نوټوکارډ به زموږ سره څه چلو کي یا به موږ ووایو چې دا زموږ سره میزوډرم دی. دا نوټوکارډ به دا چلو کي چې هیلپس ان نیورلیشن. نیورلیشن مطلب دا دی زموږ سره چې کوم نروس سیستم دی د نروس سیستم یو څو حصې چې دي نو هغه به د دې نوټوکارډ د وجې نه چې دی هغه جوړ شي. په دې کې څه کوی کرینیل اینډ چې دی اوله خوله جوړه کی کارډل اینډ چې دی اوله اینس جوړ کی او د دې ډیولپمنٹ په دوران کې دا نوټوکارډ دا چلو کی چې د دې بیبي لپاره د نروس سیستم څخه حصې چې دی هغه جوړ کی. ٹھیک شو. کدا مونږ د دې ممبرین ته مونږ ډیوایډ کو کومه د دې وګزو څه کوي کدا مونږ داسې وګزو کنه نو څه کوي دا به زموږ سره اکټوډرم شي دا به زموږ سره میزوډرم شي دا به شي دا به انډوډرم شي. ګوره اکټوډرم میزوډرم انډوډرم او دا به زموږ سره کم دا به زموږ سره شي دا به نوټوکارډ دی. دا اکټوډرم شو میزوډرم شو انډوډرم شو دا به سره دا به نوټوکارډ شو. دا نوټوکارډ زموږ سره چل کې نیورلیشن کې. نو په ګیسټرولیشن پروسس کې موږ دا ویل شو چې په دې کې یو زموږ سره ماوث جوړیږي یو زموږ سره انس جوړیږي او یو د نروس سیستم څخه حصې چې دي هغه به جوړیږي. نو دا و ګیسټرولیشن. دا ویډیو دوباره وګورئ چې تاسو په چې دی په دې تاسو به پوه شئ په دې ډایګرام باندې. لایټ مثلا نه وي نو ما تاسو ته چې دی په بورډ باندې کوم زه امید کوم په دې طریقه به چې دی هم تاسو پوه شوي په دې وجه ورپسې لیکچر چې ان شاء الله تاسو ته بیا کوم دی. که په دې ټاپک باندې پوه شوي د لایټ مسله وه نه ما ځکه د نوټ بک نه وکړو که پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.